السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. دیروي اکیډمي کې تاسو ته هرکلی خوش آمدید وایو. نن به په دې ویډیو کې مونږه 33 د فروټس یعنی د میوو نومونه په انګریزي انګلیش ژبه کې زده کوو. د دې نه مخکې مونږه 20 د سبزیانو نومونه زده کړي وو. هغه ویډیو به تاسو ته زموږ چینل کې میلاو شي. هغه ویډیو در سره هم وګورئ. په هغه ویډیو باندې ستاسو له طرفه ډېر ښه ریسپانس راغلی و. ستاسو د مینې ډېره زیاته مننه. په دې ویډیو کې به مونږه 33 د فروټس د میوو نومونه په انګریزي ژبه کې زده کوو. دلته دا یوه خبره یاد ساتئ چې د پښتنو په مختلفو سیمو کې د میوو دپاره مختلف نومونه بدل نومونه استعمالیږي. دلته چې کوم عام نوم هغه به مونږ وایو او د هغې سره سره به تاسو ته د میوې تصویر هم ښایو. که تاسو د نوم نه هغه نه پیژنئ نو د تصویر نه هغه تاسو پیژندلی شئ. نو زموږ نننی سبق ډېر زیات اهم دی. راځئ چې خپل سبق شروع کړو. په میوو کې اولنۍ میوه ده ګریپس. ګریپس انګور، کور. دې ته انګور هم ویلی کېږي او ځینې خلک دې ته کور هم وایي. مینګو، مینګو. آم، مینګو، آم. اپل، اپل. مڼه، اپل، مڼه. بنانا، بنانا. کیلا، بنانا، کیلا. ګواوا، ګواوا. امرود، ګواوا، امرود. پومیګرینیټ، پومیګرینیټ. انار، پومیګرینیټ، انار. اورنج، اورنج. مالټا، اورنج، مالټا. اپریکاٹ، اپریکاٹ. خوبانۍ، اپریکاٹ، خوبانۍ. واټرمیلن، واټرمیلن. هندوانه، واټرمیلن، هندوانه. وایټ میلن، وایټ میلن. خټکې، وایټ میلن، خټکې. مسک میلن، مسک میلن. خربوزه، مسک میلن، خربوزه. د تصویر نه هم تاسو دا پیژندلی شئ. ډیټس، ډیټس. کجوري، ډیټس، کجوري. پیچ، شلتالو، پیچ، شلتالو. آلمنډ، آلمنډ. بادام. اصل کې دا ډرای فروټس کې راځي چې کومه وچه میوه وي په هغې کې دا راځي. خو دا دلته موږ ستاسو د فایدې دپاره ذکر کړو. د ډرای فروټس باره کې به انشاءالله موږ جدا ویډیو کې به د هغې چې کوم نیمز دي هغه به تاسو ته زده کوو. پاینیپل، پاینیپل. انناس، پاینیپل، انناس. چیری، چیری. پښتو کې هم دې ته چیری ټکی ویلی کېږي. تاسو د تصویر نه دا پیژندلی شئ. کوکونټ، کوکونټ. کوپرا، کوکونټ، کوپرا. پلم، پلم. الوچه، پلم، الوچه. پیر، پیر. ناشپاتی یا ټانګو دواړه نومونه دې ته استعمالیږي. پیر، ناشپاتی، ټانګو. خو که ځینو علاقو کې دا نومونه نه استعمالیږي بل نوم استعمالیږي نو د تصویر نه تاسو دا پیژندلی شئ. والنټ، والنټ. غوزان یا غوز، والنټ، غوزان. سټرابري، سټرابري. پښتو کې هم دې ته خلک سټرابري وایي. لوکویټ، لوکویټ. لوکاټ، لوکویټ، لوکاټ. لیمن، لیمن. نیمبو، لیمن، نیمبو. کیوي، کیوي. د کیوي میوه دې دپاره هم زموږ پښتانه کیوي لفظ استعمالی. که ځینو علاقو کې دې ته بل نوم وایي نو تاسو د تصویر نه هغه پیژندلی شئ. بار بار موږ دا خبره کوو ځکه چې خلک مختلف نومونه استعمالوي نو چې د هر ځای خلکو ته د دې نه فایده میلاو شي. ملبري، ملبري.
شهتوت، ملبړي، شهتوت. فیګ، فیګ، انجیر یا انځر، فیګ. پپایا، پپایا. پپیتا، د لپاره ټکي استعمالیږي، پپیتا. ګریپ فروټ، ګریپ فروټ. سره مالټه، هغه مالټه چې هغه د دننه نه سره وي نو هغې ته بیا ګریپ فروټ ویلی کېږي. ټیمارینډ، ټیمارینډ. املی یا املی، ټیمارینډ، املی. لایم، لایم، نارنج، لایم، نارنج. پرسیمن، پرسیمن. املوک، پرسیمن، املوک. کینو، ټینجرین، کینو، ټینجرین. کینو هم دې ته ویلی کېږي، ټینجرین هم دې ته ویلی کېږي او په پښتو کې هم دې ته خلک کینو وایي. جیمبولین، جیمبولین. جامن یا ګورګورې، مختلف نومونه دې ته استعمالیږي. جیمبولین. جوجوب، جوجوب. بیرې، جوجوب، بیرې. بیرې هم دې ته ویلی کېږي او مرخاڼۍ ورته هم ویلی کېږي. لیچي، لیچي. پښتو کې هم دې ته لیچي ویلی کېږي. دا و 33 د میوو نومونه په انګریزي ژبه کې. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. ستاسو د خوښې چې کوم فروټ وي نو د هغې نوم موږ ته کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې موږ ته پته ولګي چې تاسو ته د دې ویډیو نه څومره فایده میلاو شوه. داسې فروټ چې د هغې نوم موږ دلته نه ذکر کړی او تاسو غواړئ چې د هغې په باره کې معلومات حاصل کړئ چې هغې ته انګریزي ژبه کې څه وایي نو تاسو موږ ته کمنټ کې ویلی شئ، زموږ نه تپوس کولی شئ. موږ به ستاسو د کمنټ او د تپوس جواب درکوو. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.